فرض منځ په اخرنی دوه رکعتونو کې یو کس سورې فاتحه ویلا او د سورې فاتحه پسې وروسته سورت شروع کړو، آیا دغه منځګزار منځ کیږي او کنه کیږي؟ او آیا په دغه منځګزار باندې سجده سهو واجبېږي او کنه واجبېږي؟ او که چا سجده سهو ونه کړه نو دغه منځ یې وشو او که ونه شو؟ ګران کتونکو دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. اکثر لا خلکو ته چې دی دغه مسلې علم شته، بعضې خلکو ته دغه مسلې علم نشته، خو ډیره ضروري مسله و. د وجې نه زه غواړم چې دغه مسله زه تاسو سره شیر کړم. ګران کتونکو د فرض په اولني دوه رکعتونو کې چې کله سورې فاتحه او قرت وویل شي، هغې نه وروستو که دغه فرض مونځ 3 رکعته وي، یعنې د ماښام مونځ وي، نو په آخره کې چې دی 1 رکعت تش پاتې کیږي. او که چېرته دغه فرض مونځ 4 رکعته وي، یعنې د ماسپښین او مازدیګر او د ماسخوتن، نو بیا اولنی 2 رکعتونه ډک دي او اخرنی 2 رکعتونه چې کم دي دا تش دي. نو په دغه تشو رکعتونو کې یعنې 3 او 4 رکعت کې دغه سورې فاتحه ویل په دغه مونځ کې دا سنت دي. که چېرته چا نه دغه سورې فاتحه پاتې شوه هم مونځ کیږي، ځکه چې کتابونه لیکي چې په 3 رکعت کې او په 4 رکعت کې د فرضو یعنی د آخري رکعتونه چې کم دي په دې کې سورې فاتحه ویل دا څه شی دي؟ دا سنت دي. که چېرته چا نه سورې فاتحه پاتې شوه، د دې په بدل کې دغه منځګزار چې دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله هم ویلی شي. او که چېرته چا دا ونه ویل، صرف په دغه آخري رکعتونو کې چې دی دغه 3 ځل سبحان الله ویل په مقدار باندې دغه منځګزار ودرېدو، نو دغه صورت کې دغه منځګزار دغه منځ صحیح کیږي. خو مسله دا ده چې که چېرته په 3 رکعت کې یا 4 رکعت کې یو منځګزار سورې فاتحه وویله، هغه ولضالین امین ته چې دی منځ ورسولو، هغې نه وروسته دغه منځګزار نه چې دی په هیرې سره په دغه 3 رکعت کې یا 4 رکعت کې سورت ویل شروع شول، یعنی په هیرې سره چې دی سورت وویلو، که 3 رکعت کې وي او که 4 رکعت کې او که په دواړو رکعتونو کې، نو په دغه صورت کې په دغه منځګزار باندې سجده سهو نه واجبېږي. یعنی په 3 او 4 رکعت کې سورې فاتحه ویل دا سنت دي، د هغې نه وروستو هیڅ نه ویل دا چې مستحب دي. نو په دا وجه باندې دغه منځګزار چې په غلطۍ سره د سورې فاتحې نه وروسته سورت شروع کړو، نو لہذا دغه منځګزار صرف د هغه مستحب عمل نه چې پاتې شولو، دغه منځګزار باندې په آخره کې سجده سهو نشته دی، دغه منځګزار به سجده سهو نه کوي او دغه منځګزار په منځ کې هیڅ قسمه فرق نه راغلی، دغه منځ چې پوره کړو دغه منځ ادا شو، اگر چې د سجده سهو ونه کړه، ځکه چې په ده باندې سجده سهو کول نشته دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.